کرونا دا د وایرسونو یوه کورنۍ ده او دا وایرسونو ته ځکه د کرونا لفظ کارول کېږي ځکه چې دا وایرسونه د خپل جوړښت په خارجي برخه کې تاج ته ورته ساختمانونه لري. د دغه وایرسونو یو نوې نوعه د 2019 د ډسمبر میاشتې په اخره کې په چین کې وپېژندل شول چې وروسته په لږ وخت کې د نړۍ ډېرو هېوادو پورې دا وایرس خپور شو او د 2020 د فبروري په 24 باندې یو مثبته پېښه زموږ په هېواد کې هم ثبت شوه. د کرونا وایرس ډېری ډولونه په انسانانو کې د تنفسي سیستم ځینې ساده ناروغۍ لکه زکام او سینه بغل منځته راوړي، اما ځینې نور ډولونه په انسانانو کې خطرناکې شدید ناروغۍ هم منځته راوړی شي، لکه د شدید حاد تنفسي سنډروم کرونا وایرس چې په چینای کې په 2003 کې وپېژندل شو، همدارنګه د منځني ختیځ تنفسي سیستم کرونا وایرس چې دا په سعودي عربیه کې په 2012 کې وپېژندل شو، همدارنګه نوې د 2019 کرونا وایرس دا د 2019 د ډسمبر میاشتې په اخر کې په چینای کې وپېژندل شو چې خورا په چټکۍ سره په نړۍ کې خپور شو. دا چې دغه نوې د 2019 کرونا وایرس د کومې لارې څخه انسان ته راغلی دا تر اوسه پرې نه دي معلوم، اما جینټیکي څېړنې ښیي چې کیدای شي دغه وایرس د شوپرک څخه د انسان ته انتقال شوی وي. دا وایرس څنګه خپریږي؟ نوې د 2019 کرونا وایرس دا د ټوخي په وخت د ناروغ شخص څخه روغ شخص ته د هوایي کترو د لارې انتقالېدای شي. همدارنګه دا وایرس د لاس ورکولو په وخت کې یا هم ملوثو شیانو ته د لاس وړلو په وخت کې د روغ شخص و لاس انتقالېدای شي او که چیرې دا کس بیا خپل لاسونه پرې نه ولي او په دا لاسو باندې ډوډۍ وخوري یا هم دا لاس خپل سترګې پزې یا خولې ته واوړي نو دا وایرس د انسان و بدن ته لاره پیدا کوي او په هغه کې مرضي منځته راوړی شي. دغه ناروغان به څه اعراض او علایم ولري؟ په نوي 2019 کرونا وایرس باندې اخته ناروغان د 2 څخه الی 16 ورځې پورې کېدای شي چې کوم اعراض او علایم ونه لري. د هغه څخه وروسته دغه ناروغان کې تبه پیدا کېدای شي، همدارنګه دا ناروغان کې ټوخی ورسره پیدا کېدای شي او کېدای شي چې دا ناروغان کې سالنډي هم پیدا شي او که چیرې دغه ناروغي و شدید حالت ته ولاړ شي نو بیا په هغه کې په دغه ناروغانو کې سینه بغل او د پښتورګو د انقباض پیدا کېږي او امکان لري چې په دغه ناروغ کې مرګ هم رامنځته که څه هم اوس وخت دی چې موږ د دې وایرس د مرګ فیصدي معلومه کړو، اما اوسني ارقام ښیي چې په اوسط ډول د دې وایرس د مرګ فیصدي 2 ده، یعنی کم 100 کسان چې په دغه وایرس باندې مبتلا شوي وو په اوسط ډول د هغوی څخه صرف 2 کسان خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. که څه هم د دې وایرس د مرګ فیصدي لږ ده، اما د دې وایرس مشکل په دې چې دا وایرس خورا په چټکۍ سره خپریږي او که چیرې مخه ونه نیول شي نو دغه وایرس په لږ وخت کې خورا ډېر خلک مبتلا کولی شي او ورسره دغه د مرګ فیصدي هم ډېره لوړه تللی شي. ځکه اوس کوم کسان چې د دغه وایرس په واسطه باندې ناروغان کېږي هغوی خورا د جدي صحي مراقبت لاندې نیول کېږي، اما که چیرې دغه وایرس په یو وخت کې خورا ډېرې پېښې منځته راوړي ټولو خلکو ته صحي خدمات نشي بیا رسېدی او معلومداره ده چې نو هغه وخت کې د دغه وایرس د مرګ فیصدي هم لوړه تللی شي. د دې ترڅنګ د دغه وایرس د مرګ فیصدي د عمر په اساس باندې هم خورا ډېر توپیر لري. په دغه چارت کې تاسو وګورئ هغه کسان چې د 9 کال څخه کم عمر لري په هغوی کې هېڅ د مرګ پېښه نه ده ثبت شوې، اما هغه کسان چې د 10 څخه تر 40 کالو پورې عمر لري په هغوی کې د مرګ فیصدي 0.2% ده او د عمر په ډېرېدو سره دغه د مرګ فیصدي ورسره لوړېږي. خو باید یادونه وکړم چې دغه ارقام هره ورځ تغییر خوړونکي دي. د دې وایرس څنګه موږ تداوي او مخنیوی کولی شو؟ د دې وایرس د تداوي په برخه کې باید وایم چې د دې وایرس لپاره تر اوسه پورې په رسمي ډول کوم واکسین او درمل شتون نه لري، نو ښه خبره ده چې موږ د دې وایرس څخه مخنیوی وکړو. دلته ځینې لارښوونې دي چې نړیوال صحي سازمان او زموږ د هېواد د روغتیا وزارت یې موږ ته کوي چې د هغه په عملي کولو سره نه یوازې موږ خپل ځان بلکې خپل کورنۍ هم د دغه چټک خپرېدونکي وایرس څخه ساتلی شو. چې په هغوی کې د ټولو مهمه نقطه دا ده چې باید موږ د ورځ په جریان کې چې هر څومره امکان لري خپل لاسونه پرېمینځو او د دې ترڅنګ دوه مهمه خبره دا ده چې موږ چې کله ټوخیږو یا پرنجی کوو باید خپل د لاس څنګله د خپلې خولې او پزې مخ ته ونیسو. همدارنګه تاسو کوښښ وکړئ چې همیش ماسک ولرئ او کوښښ وکړئ چې غذایي مواد په ښه ډول خصوصا غوښې په ښه ډول باندې پخې کړئ. هغه کسان چې د دې ناروغۍ اعراض او علایم لري کوښښ وکړئ چې هغوی ته ډېر نږدې نه شئ. همدارنګه هغه غذایي مواد وکاروئ چې هغوی ستاسو د بدن معافیت لوړوي او که چیرې په تاسو کې د دې وایرس کوم اعراض او علایم ولیدل شول نو هر څومره ژر چې کېږي تاسو روغتون ته مراجعه وکړئ تر څو تاسو ته صحي خدمات در ورسېږي او د دې ترڅنګ تاسو خپله کورنۍ او خپل دوستان د دې وایرس څخه ساتلي واوسئ. په اخر کې بیا هم یادونه کوم چې دغه نقطو په عملي کولو سره نه یوازې موږ خپل ځان بلکې خپله کورنۍ او خپل دوستان هم د دغه چټک خپرېدونکي وایرس څخه ساتلی شو.